دا اوس په دې 100 کلو کې چې دغه د امریکا مظالم په دې افغانستان کې وو، ټوله دنیا په دې باندې خبره وه او ټولې دنیا ملاتړ ځینې کاوه، د جواز ټاپه دوی ورلګولې وه. دلته د یوه افغان د وینې تویول ناحقه د هغه دیت 1,00,000 روپۍ وې، دونې د دنیا په مارکیټ کې ارزانه شوې وې. نو دا د بشر حقوق دلته دوی نه وو نقض کړي. دا اوس چې دغه بشریت د افغانستان د اقتصادي بحرانو سره مخامخ ده، دا اوس چې دغه زموږ افغانان وي او بلې خواته هجرتونه سفرونه کوي د کار د نه شتون له وجې، دغه اقتصادي بحران د دغې جامعې جهاني له وجې ده. دا د دغه ملت سرمایه چې په ظالمانه ډول سره دوی کنګل کړې ده، نو دا ټول په بشریت باندې ظلم ده. اصل کې د بشریت قاتلان او ظالمان هغه هم دغه خلک دي. په افغانستان کې الحمدلله د امارت له راتګ سره دلته د بشر حقوق محفوظ شوي دي. تاسې به په یاد وي د دغه رسنیو راپورونه به ما تعقیبول اورېدو به مې، هلته به ویل کېدو چې تقریبا حد اوسط د ورځې 1.5 تر 200 کسانو پورې د افغانانو مرګ ژوبله وي، او دغه مرګ ژوبله د افغانانو اوس 0 ته راکښته شوې ده. نو دا د بشریت حفاظت نه ده. دغه پولیس وخته چې تاسې لیدلی وو چې دغه انسانان په داسې شکل باندې هلته ژوند کاوه لکه حیوانان. دغه د دنیا د بشریت ټیکهداران چې ټول افغانستان ته راغلي وو، دا خلک یې ولې د دغو ژوند نه وژغورئ؟ نو دا د امارت له راتګ سره دغه خلک دا له دغه ستونزو په امن سو، او په نږدې وخت کې به د دوی تداوي هم وشي او له دغه مهلکه مرضه به په امن شي.